السلام علیکم زما ګران خوږه دوستانو ملګرو نن څو خبرې چې کوم اهم خبرونه دي په هغه نظر اچوم در سره او خاص چې کوم د دویم فیز خبره کیږي د افغان کډوالو په سی کې ډېر اهم اپډیټ څنګه چې همیشه تاسو ته زه در کوم خوشحالي زره ورکې در کوم او ان شاء الله چې بیا هم تاسو ورکې ښه خبر اوري ورسره افغانستان کې د نصر روان دي او به یو خاص کا د ورلد بینک یو ریپورت چې جاری شوی دی هغه لږ خطرناک طرف ته اشاره کوي چې افغانستان کې د اقتصادي صورتحال باندې نظر اچولې اورال نظر اچولې خو باندې تاسو ته مختصر شان لږ تفصیلات درکم چې روان څه دي او کیږي او پاک افغان ریلیشن چې کوم دی کوم طرف ته روان دي او امریکا سو غواړي خو امریکا دی وخت کې غیر دی په اسرائیل پوزیشن باندې هم نو دی طرف ته نظر ډیر کم دی الله دی وکړي چې بل طرف ته نظر وي چې زموږ د مسلمانانو کې خاص کر زموږ پاکستان افغانستان چې کوم رولې ده په دغه کې هغه خپل د شیطانۍ نه بچ شي خو بهرحال هغه خپل هغه جاري ساتي اوس په دې باندې موږ نظر تاسو سره چې خاص کر اچو یو خو چې ورلد بینک کوم وړاندې هغه کړی په دې خبرو کوم به تاسو سره د انتظار او د خاص کر د افغان کډوالو او په حواله سره چې کوم پوزیشن دی هغه واضح کومه تاسو نه ریکوست کوم چې ویډیو اخیره پورې وګورئ چې تاسو د معلومات هم ملاو شي او تاسو د پریشانانو کې لږ کمې راشي او سره ریکوست ماغه دی چې چا نوی سبسکرایب کړئ زما چینل نو لازمي سبسکرایب هم کوي او ویډیو مې خوښ شي نو مخکې شیر هم کوي وړاندې به کوو چې کوم د ریپورت راغلی دی د ورلد بینک په افغانستان حواله سره چې کوم 2021 کې کله طالبان حکومت افغانستان کې راغلی دی یا قابض شوی دی هغه پالیسیانو په حواله سره هم لکه ډیر زیات افغان اندېښنې ظاهر کړي دي او ورسره یو بل سیز باندې هغه دا کړی چې دی وخت کې اقتصادي صورتحال کم دی هغه نه دی قابو کړی شوی او درمداد برمداد په حواله سره لکه دا چې کوم سیزونه افغانستان نه برآمد کیږي یا درآمد کوي راوړل کیږي هغه کې هغه ویل چې فګر ظاهر کړی دي خو هغه سره به تاسو ته اسانو ټکو سره دا وایم چې دی وخت کې چونکې افغانستان کې ګوره هغه شانتي غټې فیکټرۍ نه هغه شانتي غټ هغه نشته چې روزګار غشي هغه بیروزګاري ورځ په ورځ زیاتېدو باندې د زیاتې اندېښنې څرګندې کړي دي چې د لوجې ډېر چې کوم نیمه درجه خلک سرمایه کار خلک چې کوم چې سره سرمایه کاري ختم کیږي لګیا ده نو هغه بار ته وته کوشش کوي او افغانستان نه او په افغانستان کې سرمایه کاري باندې هم یاریږي چې کوم چا سره سرمایه کاري ده بل طرف ته چې کوم پنشنز چې کوم هغه کسان چې کوم افغانستان کې سرکاري یا محکمو کسانو چې کوم ریټایر شوي دي چې کوم هغو ته بیا کور باندې یو پنشن یو وظیفه مقرره کړې شوې وي هغه 2021 نه بند شوي دي تر اوسه پورې دغه تقریبا 1.5 لکه نه زیات کورنۍ دي نو هغو خلکو باقاعده احتجاج پیل کړی دی د افغان حکومت خلاف او هغه ډیر زیات ستونزو سره مخ دي ولې چې کور هغه پلان نشي کوي او ډیر زیات ورته مشکلات را مخ ته شوي دي دغه سره چې کوم نور په دغه کې ریپورت کې ویل کړی شوي دي هغه نشاندهي تاسو ته مخکې هم کړي وه چې طالبان حکومت ته یو محدود ټایم ورکړی شوی چې دا وګوري حکومت تر اوسه پورې خلک وګوري حکومت ګڼي چې بیا به د خپل یو الیکشن صورت باندې یا په اتفاقي رائے سره یو حکومت اساس کوي چې ټولې ډلې شریکې وي خو هغه تاسو ګورئ چې اوسه پورې ممکناتو کې نه ده په دې حوالې سره چې کوم اوس مشکلات به راځي هغه به تاسو وړاندې یو بل طرف طالبان حکومت چې کوم سفارتي معاملات دي هغه هم تیزۍ سره شروع کړي دي چین ولې غواړي چین خپل مفادات دي بل طرف ته نورو ملکونو به خپل مفادات وي خو ورسره یو وفد په حواله سره خبره کوم چې کوم د خپل افغانان چې کوم په یورپ ممالک کې دي هغه دلته ملکتونه کړي دي او خپل ستونزې چې کومې دي د حکومت سره ظاهر کړي دي او خپل سرمایه کاري وعدې هم ورته ورکړي دي خو ورسره نه ډیمانډونه کړي په حواله سره تاسو سره هغه هم شریک کوم خو مینس کې به اول تاسو سره د انتظار او د پاکستان کډوالو او سی عمل دویم فیز چې کوم کې ویل کېده چې پیور کارت او سټیزن کارت وباسي
اوس دغه شانتي خبرونه تردید کوي، خاص کر حکومتي غړي هم کوي. او بل طرف ته تاسو ته موږ څنګه خبرونه درکړي وو په کې دا چې ډیټا چې کوم دا غوي کلیټ کیږي او رجسټریشن کې چې کوم غلط رجسټریشن شوی هغه کینسل کیږي. نور او بسلو کې تر اوسه پورې نه خو منظوري شوی دا په سرکاري توګه باندې چې کوم کابینټ نه کیږي او نه په دې باندې څه عملیات شوي دي او نه کېدلی شي. دا تاسو بیغمه اوسئ، انشاءالله خپل کاروبارونه، خپل روزګار، خپل غد سره کوئ او انشاءالله چې دغه کې کوم رجسټر افغان دي او صحیح افغان دي هلته هېڅ قسمه مشکلات په مخې ته نشي راتلی. بل طرف ته حکومت په دې خلاف ډېر سخت یعنې سخت نیوکې قرباني روانې هم دي او هغې مخه نشي کولی. دا تاسو سره کوم دویم انوسیار چې کوم دی خپل کیسونو کې نور هم تیزوالی هم راوستی دی او حکومت پاکستان نه وخت طلب کړی دی چې موږ دلته چې کوم سره ویزې یا پیور کارډ یا سیزن کارډ نشته او موږ سره رجسټر دي، نو هغې ته به تاسو ته ورسنوئ چې هغې فیصله زموږ نړیوالې ادارې یا نور هغه وکړي چې موږ هغه ته یو لار وبسو. اوس ځینې کډې چې کوم واپس تللي دي یا ځي هلته IOM چې کومه نړیوالې اداره ده هغې طرف نه ورته 8,000 افغانۍ پیسې چې کوم میلاویږي هغه د پاکستان بونډري باندې باقاعده ورته میلاویږي. بیا چې افغانستان ته وړي هلته د چین لخوا هم هلکې مرستې شاملې دي چې هغه افغان حکومت 10,000 چې کوم افغانۍ دي هغه ورکوي. نو د 8,000 روپو سره څه کېږي، خو بهرحال دا ورته ورکول کېږي چې کوم رضاکارانه طور باندې ځي. خو هغه دپاره شرط چې کوم دی هغه ICC کارډ چې کوم لکه اخري چې 2018 کې جوړ کړی شو یا پیور کارډ چا سره وي نو زړه افغانان هغه افغانان چې کم 2020 والا تللی دي هغه باندې سیدي او ته مخه پیسې واپسي ولا نه ملاويږي. اوس په دې حواله سره چې کوم دلته انسیار دلته کیسونه چې کوم خلکو سره د کړی دي په کې تیزوالی کې د مې میاشت خودل کېږي چې مې میاشت کې به زیاتره کډې چې کمی دي چې کوم کیسونه فاینل شوي دي میډیکل شوي دي هغه به وباسو او ځینې کډې چې کمی دي د مختلف ملکونو استرالیا، کینیډا او فرانس، امریکا او داسې جرمني شوه او مختلف ملکونو سره چې کوم هغه شوي دي هغه به هلته لیږي او نورو ته به بندوبست کوي. اوس ګورو چې هغه څه بندوبست کوي هغه به هم تاسو سره بیا وخت په وخت باندې شریکوو. اوس اخرینی چې کوم غرضو چې کوم وفد راغلی دی یوروپ نه مختلف ملکونه یوروپ شامل دي چې هغې ثقافتي شخصیات او ناج تعلیمي شخصیات شامل دي او هغه باقاعده وزیر داخله سراج الدین حقانی سره ناسې نورو غړو سره ملاقاتونه کړي دي او افغانستان کې د تعلیم او د نغشن پوهنتونو او د جنکو تعلیم باندې خبرې اترې کړي. په ځواب کې هغه د هغه میلاو شوی دی چې کوم د زنانو تعلیم ده هغې باندې موږ فوکس شته موږ به کوو. تعلیم د ټولو فرض ده، موږ په هر څه نظر ده، خو د نړیوالو ادارو یا د نورو ملکونو چې کوم حکمرانی ده یا حکم دغه موږ په افغانستان کې نه منو، ولې چې افغانستان خپل خود مختاره ملک دی او افغانستان په پالیسیانو کې بل ملک ته اجازت نشي ورکولی. دا ورته جواب کې ورکړی شوي دي چې دا شانتي نشي کېدلی. بل طرف ته دغه خبرې سره یو دا خبره هم ظاهریږي چې افغانستان کوم دغه طالبانو حکومت دی په دغه کې تر اوسه پورې 71 معاهده خلاف ورزیانې چې کومې روانې دي په دې وجه باندې امریکا 100% امریکا خپلې پالیسیانې پکې نشي کولی. نو دې وجې نه امریکا کوشش روان دی چې هغه پاکستان ځان سره ملګری کړي او دغه TTP بهانه یا نورې بهانې جوړې کړي او افغانستان سره په جګړه واچوي. خو پاکستان حکومت کې هم داسې ادارې یا داسې خلک شته چې هغه دغه مقابله کوي او دغه شیطاني ورته وایي یا دغه پالیسي تسلسل ماتولو دپاره هغې خپل هلې ځلې روانې کړي دي. انشاءالله چې هغه باندې به ښه پرمخ راځي. بل طرف ته چې کوم د کډوالو واپسي عمل دی یا نور هغه دی هغه په دې حوالې سره چې افغانستان هم کې چې کوم د TTP ده یا پاکستان ته مطلوب خلک دي پاکستانیان چې کوم دي هغې غواړي هغه ورکولو کې هغې لم لیټ کوي. نو دغه شانتي د خپل منځ کې جګړې هم روانې دي، خو الله دې خیر وکړي تاسو ته موږ ورکړې ښه اپډیټ
دا درکو چې دغه پالیسي باندې تاسو به انشاءالله مطمئن اوسئ په دغه کې ډېر اهم اپډیټ او خوشخبرانې تاسو ته روانې دي انشاءالله چې په دغه پالیسۍ کې تر اوسه پورې عمل درآمد نشي کېدلی منظوري نه ده ورکړې شوي لکه موږ تاسو ته بله ورځ هم ویلو چې په قاعده توګه په دې حوالې سره یو وګړی هم نشي ویلی چې دا پالیسي منظوره شوې ده نو امکان دا لري چې دا به زر ته زره یو داسې جامع پالیسي جوړه شي چې دا ټول خلک چې کوم دلته کې رجسټر خلک دي یو لکه خلک چې کوم دي هغو ته یو ښه پالیسي جوړه شي او دغه کډونه ورته رینیول شي یا چې کوم یو بل نمونه یو ورته اختیار وکړی شي آی ډي کارډ یا داسې شناخت ورته ورکړي چې هغو ته بیا مشکلات نه پیښیږي خو دې کې چې کم بیا کم سرچنګ روان ده یا کم تلاش روان ده لټون کېږي هغه کسانو کېږي چې کوم هغو جعلي طریقې سره کړي دي یا چې کوم کسانو دروغ ویلي دي صحیح ډاکومنټس یې نه جمع کړي یا څه پرابلم ورته یا هغې یا څه سره مطلوب وي بل څه هغې وي ارادې لري نو هغه کسانو ته به لږ مشکلات جوړېږي چې هغه کې سرچنګ روان ده نو هغه به انشاءالله دومره نه وي خو زیاتره چې کوم خلک دي انشاءالله چې هغې ته به خیر پېښېږي او ډېر خیر فیصلې به مخې ته راځي